بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو د نیلم ګل چې کوم دی یو ویډیو وایرل شوی دا په کوم کې چې هغه د لیور سره کم حرکت کوي. پیله هغه ویډیو وګورئ، د هغې نه پس بیا راځو چې آیا څه قسمه حرکت کړی شوي دي نیلم ګل د طرفه. نو تاسو چې کوم دی ویډیو هغه په سکرین باندې ګورئ. د نیلم ګل چې کوم لیور دی د هغې سره چې کوم یعنی د مراد د ورور به موږ ورته ووایو، د هغې ورور دی، د هغې سره چې کوم حرکت هغې کړی دی او باقاعده دا ویډیو چې کوم دی هغه په ټیک ټاک باندې د خپلې آی ډۍ نه هغه اپلوډ کړی هم ده. یعنی نیلم ګل چې کوم حرکت کړی دی د هغې ویډیو بیا د ټیک ټاک د آی ډۍ نه چې کوم دی هغه اپلوډ کړی ده. نو ډېر زیات شرمناک خبره ده چې آیا نیلم ګل چې کوم دی داسې حرکت د لیور سره کړی دی. که موږ وګورو د نیلم ګل چې کوم طلاق شوي دي د هغې نه پس بیا چې هغه په خپل منځ کې کومې خبرې کولې نو د هغې نه به هم تاسو هغه خبر وئ. خو اوس چې کومه ویډیو راغل ده نو د هغې نه پس چې کوم سوشل ورکر دي او خاص طور زموږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه دې ته ډېر زیات غوسه دي. دا هم ویل کېږي چې مخکې د مراد سره چې د دې کومې ویډیو به راتلي او بیا د هغو کومه طلاق معامله چې منځ ته راغله او په یو بل پسې چې کومې خبرې به بیا کولې نو هغه هم د ټولو خلکو وړاندې ده. خو اوس د هغې چې کومه ویډیو مخې ته راغلې ده او کوم په سکرین باندې چې تاسو د هغه ویډیو هم کتلی شئ چې کوم قسم حرکت هغه په هغه ویډیو کې وکړي. تاسو آیا سوچ وکړئ چې داسې قسمه حرکت هغه د لیور سره کول دا جایز دي او که نه، او بیا سوشل میډیا باندې راوستو ټولو خلکو ته ښوده د یو شرم ډک مقام دی. خو که موږ وګورو د دې دا یو ځل نه یعنی بار داسې حرکات کوي چې د هغې وجې نه چې کوم دی ځان ته لعنتونو طرف هم کې خلک به لعنت هم وایي او بل دا ده چې کوم زموږ پښتانه ورونه چې دی یعنی هغه هم وشرمول. یعنی شرم چې کوم دی هغه هم د پښتنو دی چې راپاسي او داسې قسم حرکت کوي نو خلک به سوچ به هم دا کوي چې دا ټول پښتانه هغه هم داسې دي. د پښتنو چې کوم د عزت غیرت نوم هغه دی په خاورو سره خاورې کو. نو دغه ویډیو راغلی و هغه هم تاسو سره شریک کړه. په دې چې کوم دی هغه هم ډېر زیات اوس زموږ کوم پښتانه ورونه چې دي هغه په ډېر زیات ریاکشن کوم ویډیو چې دی هغه هم جوړوي او ټول چې کوم دی هغه د دې ډېر زیات مخالفت کوي. نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.